د لوی خدای په نامه قدرمنو دوستانو په دې شپو ورځو کې ځینې امنیتي پیښې او سیاسي تحولات چې تاسو ګورئ دا واضح ښیي چې په منطقه کې یو ځل بیا د یو څه دپاره چمتووالی نیول کیږي ولې متاسفانه زمونږ نه هوښیارتیا زمونږ ټیټ سیاسي شعور زمونږ د یو بل نه زغمل به د دې لامل کیږي چې افغانان یو ځل بیا د هغه لوبو قرباني شي چې نور ترېنه ګټه کوي نور پرې بزنس کوي. د پاکستان د لوی ادریسي سفر امریکې ته همدارنګه د امریکې ځانګړی استازی سفر اسلام آباد ته همدارنګه د هغه څرګندونې دغسې بیا ورپسې پرله پسې امنیتي پیښې په خیبر پښتونخوا کې او تر هغه وروسته ځینې نور داسې مسایل او علایم او قراین او بیا د خلیلزاد هغه تازه ټویټ چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکه ترینګلې شوې ده یو پر بل باندې دعوا کوي چې تاسو زموږ مسلح مخالفین ساتئ او پالئ. دا ټول دا ښیي چې لوبه ده ولې لوبه یو ځل بیا که امریکایان یې کوي که هر څوک یې کوي متاسفانه د پاکستان له عینکو به یې کوي نو موږ اختلافات به پکې بې ګټې وي. که حاکم خلک چې پر افغانستان باندې حاکم دي د یو بل د زغملو دود عام نه کړي په وړه خبره باندې خلک زندانونو ته ونه لېږي د خلکو غوښتنې ومني د خلکو ارزښتونه ومني مشروع غوښتنې ومني خلکو سره یو تعامل ته چمتو سي د یو بل زغمل او منل ومني د یو 15 کسه چې تر 2019 پورې جمهوریت خوړ او بیا دوی ته لار وربدله کړې دا اوس د کرکې شیندي او په ټویټر کې لګیا دي بل چېرته لګیا دي دا را کنټرول نه کړي او همدارنګه بیرته متقابل کې خلک خپل اختلافات تشخیص کړي ولې په دې معنا نه چې زه اختلافات په هر قیمت غواړم هغه که آیسای او پاکستان هم یو څه غواړي نو زه یې ورسره غواړم ځکه هلته فلاني سره زه مخالف یم دا هر څه که موږ کنټرول نه کړو حتی همدغه سوشل میډیا چې نن ورځ ټول د یو بل پر وړاندې تر اصلي مخالفینو هم زیات د یو بل پر وړاندې مورچې او دریځونه نیولي دي که ټول واحد سیاسي دریځ سره نه شو البته اختلافات پر خپل ځای ما ویلې چې ټول مسایل اختلافات چې موږ لرو هغه که مشروع وي هغه به پالو ولې د لوی لوبو پر وړاندې حد اقل باید هوښیار شو خصوصا د دې مسؤلیت لویه برخه هغه چاته ورګرځي چې اوس پر افغانستان حاکم دي او دوی باید د زغملو دوی باید د خبرې اورېدلو دوی باید د یو بل چا سره د تعامل دا هر څه په لوی او پراخه سینه ورین تندي باندې ومري که داسې کوچني فکر باندې او د یو بل په وهلو ټکولو باندې روان واوسي دا وضعیت او دا معادله زموږ په تاوان باندې تمامیږي دا اوس عملا زموږ په تاوان روانه ده. تر دغه اختلافات چې موږ یو بل سره لرو شاید په دې تصور چې فلانی به نسکور کړي او ما به راولي فلانی به نسکور کتاب راولي داسې نه ده دا ځل معادله د پاکستان له عینکو لیدل کېږي نو چې له هغې عینکو لیدل کېږي بهتره ده چې موږ مخکې له هغې چې د خلک پر موږ ولوبېږي خلک پر موږ لوبه وکړي خلک پر موږ باندې خپل منفعتونه وکړي موږ باید یو بل سره داسې یو نتیجې ته رسېدلي یو چې د یو بل ارزښتونه منلي وي واحد افغانستان دپاره مو کار کړی وي او دا سیاسي شعور او دغه ویښتیا باید په همدغه سوشل میډیا کې چې موږ ناقصه ګټه ترې نه اخلو له همدې ځایه شروع کړو. اکثره خلک اکثره حتی سیاسي کسان که تاسې په بهر کې اوسئ بهر کې ګروپونه لرئ سیاسي ګروپونه لرئ که رښتیا هم پر افغانستان دسوځي نو افغانستان دپاره لابي په دې عنوان مه کوئ چې موږ هر څه په جګړه باندې غواړو لابي په دې عنوان وکړئ چې موږ د پاکستان له عینکو مه ګورئ موږ د بل هېواد له عینکو مه ګورئ موږ د بلې لوبې قرباني مه کوئ موږ د بلې جګړې قرباني مه کوئ موږ ته صرف دا زمینه برابره کړئ چې یو بل سره کینو خبرې وکړو یو بل ومنو وزغمو دا د حل لاره ده او دا مسؤلیت شاید له ډېر کوچنۍ دندې څخه شروع کړي هغه دا ده چې یوه خبره هم سوشل میډیا باندې کوو پر همدې مورد وکړو چې زموږ هوښیارتیا د افغانانو هوښیارتیا د وروستیو معادلاتو رخ بدلولی شي.